کله چې تاسو د ورکوټي بول ټیسټ وکړئ او تاسو ته ډاکټر ووایي چې ستا په ورکوټي بول کې زخم دی ورسره پیپ دی، نو د دې خبرې څه مطلب دی؟ کله هم چې تاسو د ورکوټي بول ټیسټ وکړئ او تاسو ته ډاکټر ووایي چې ستا په ورکوټي بول کې پیپ دی ورسره زخم دی، نو د دې خبرې دا مطلب دی هغه لار کم باندې چې ورکوټي بول بهر خارجيږي، نو دې لارې ته چې بکټریا او جراثیم راشي او زموږ په وجود کې خرابي کول شروع کړي، نو په دې دوران کې زموږ په وجود کې طاقت دی چې هغې ته وایټ بلډ سیل ویلی شي او لیکوسایډ ورته ویلی شي او په پښتو کې ورته موږ سپینه وینه هم ویلی شو، نو دا د دې بکټریا او د دې جراثیمو سره جګړه کول شروع کړي او تر دې پورې جګړه کول شروع کړي چې یا خو بکټریا ختم کړي یا که چیرې بکټریا او جراثیم په طاقتور شي نو زموږ دا وینه او لیکوسایډ دا ختم کړي او دا مړه کړي، نو بیا د وایټ بلډ سیل او لیکوسایډ چې کوم دي دا زموږ د ورکوټي بول کم ته چې موږ یورین ویلی شو د هغې په ذریعه باندې بیا زموږ د وجود نه بهر خارجیږي، نو بیا کله چې موږ د ورکوټي بول ټیسټ وکړو کوم ته چې یورین آر ای ویلی شي نو په هغې کې بیا پس سیل راشي چې بیا تاسو ته ډاکټر دا وایي چې ستا په ورکوټي بول کې زخم دی ورسره پیپ دی، او دا پیپ او دا زخم کوم ته چې پس سیل ویلی شي دا زموږ په وجود کې هغه طاقت دی کوم ته چې موږ سپینه وینه ویلی شو کوم ته چې وایټ بلډ سیل شي او لیکوسایډ ورته ویلی شي چې دا زموږ د وجود نه خارجیږي، خو دا په دې دوران کې مړه شوي وي د بکټریا او د جراثیمو سره د جګړې په دوران کې، نو که چیرې دا انفارمیشن انټرسټینګ وي د خپل فرینډ سره شیر کړئ او د هغه شان میډیکل انفارمیشن لپاره زموږ سره اوسئ. شکریه، الله حافظ.